کهانۍ شروعات کې مونږ وینو چې یو ښځه او یو سړی کم چې خلاباز وي او دی د ناسا کسانې دی خلا ته راغلی وي او دی یو سټلایټ ټیک کوي کم کې چې سخرارې راغلی وي دی کې د دې سړي نوم سټون وي او د دې ښځې نوم لارا وي دی سره په دې سپیس شپ کې څه کسان نور هم وي خو هغې په شپ کې دننه وي دی په دې میشن په لومړي ځل راغلی وي او دی د تیر یو هفتې نه په دې سټلایټ کار کوي د دې کار تقریبا ختمېدو والي چې دی کې د سټون ته د ځمکې نه خپل هډ کوارټر د طرفه اطلاع میلو شي چې شابه زر تر زره دا میشن پرېږدي او ځمکې ته راشي ولې چې د رشیا سټلایټ په خلا کې تباه شوی دی او د هغې ملبه تیزۍ سره ستاسو طرف ته در روانه ده خو دی دې خبرې ته پام ونه کړي او خپل کار جاري وساتي لږ ساعت پس دی ته بیا اطلاع میلو شي چې شابه زر تر زره د دغه ځای نه وځي کني هغه ملبه کې به ګیر شي نو بس دی زر هغه کار پرېږدي او شپ ته ورتلو والی چې دی کې هغه ملبه دی له رارسي او د دې شپ سره په لګېدو شي دا ښځه چې کم پینل سره ټچي هغه پینل مات شي او هغه د شپ نه جدا شي لارا هغه پینل پسې نښتې وي او دا خلا کې مخکې روانه نو دا سټون ورته وایي چې شابه زر خپل بیلټ کولو کا کني ډېر لرې به لاړه شي بس دا زر خپل بیلټ کولو کړي خو هغې پورې دا ښه لرې تللی وي او اوس هم ډېره سپیډ کې روانه دا د یرې نه دومره ساګانې واخلي چې د دې اکسیجن هم ختمېدو والی دی یو بل سره په ریډیو لګیا خبرې کوي خو دا دومره لرې لاړه شي چې سټون سره یې رابطه هم ختمه شي بس دا همت بیلي او وایي چې بسو زه بچ کېدو واله دا مخکې روانه چې دی کې ورسره د سټون رابطه وشي او هغه ورته وایي چې ته کوم ځای ما ته خپل لوکیشن ووایه نو دا ورته خپل لوکیشن په نمبرو کې ووایي بیا ورته هغه وایي چې د خپل سوټ لایټ ولګوه نو دا چې د سوټ لایټ ولګوي بس سټون یې راونیسي بلکې د سټون په سوټ کې یو کنټرولر لګېدلی وي کم سره چې هغه خپل حرکت کنټرول پولی شي هغه کنټرولر د دې ښځې په سوټ کې نه وي سټون خپل ځان د ښځې سره په بیلټ باندې وتړي او بیا یې په مزه مزه ځان پسې راسکي دغه ټایم دی له مخې له د دې یو ملګری هم راخطایي سټون دې ښځې ته وایي چې راوینیسه دا یې چې راونیسي نو هغه مړ شوي ولې چې خلا کې هغه ملبه دومره تیزه وي چې هغه ته ار پار وتي پر دې ته مخکې روان شي او څه ټایم پس دی خپل شپ له رارسي دی چې شپ له راشي نو دی وویني چې د دې هغه ټول سپیس شپ تباه شوي او هغه نور کسان هم پکې ټول مړه شوي دی ډېر زیات خفه شي چې اوس به څه کوو نو دا سټون دې ښځې ته وایي چې زموږ نه تقریبا 1450 کیلومیټر لرې انټرنیشنل سپیس شپ دی که موږ هغې له ځان ورسوو نو ځمکې ته پکې تللی شو سټون دې ښځې ته وایي چې په ګړۍ کې 90 منټو دپاره ټایم سیټ کړه ولې چې 90 منټه پس به هغه ملبه په دوباره موږ له رارسي پر دا ګړۍ کې ټایم سیټ کی او دی هغه شپ طرف ته روان شي اوس د دې سړي په دې سوټ کې چې کم ګیس وي هغه هم ختمېدو والی خو بیا هم څه په مشکله دی هغه شپ له ورسي نو دی ته پته ولګي چې هغې کې څوک نشته په دې شپ کې 2 کپسوله وي کم په دریه چې خلک ځمکې ته تللی شي نو یو کپسول پکې د سره وینه او د هغه دویم کپسول پیراشوټ کولو شوي او بغیر پیراشوټ نه دې ځمکې ته کوزېدی نشي دا سټون ورته وایي چې په کپسول کې کم ګیس وي د هغې په ذریعه به موږ مخکې بل چاینیز سټیشن دی هغې ته به لاړ شو او ده سره خپل کټ کې اخري ګیس پاتې وي بس دی هغه خپل اخري ګیس ټول ولګوي او تیزۍ سره د شپ طرف ته ځان دیکه کړي اوس دی دواړه تیزۍ سره شپ طرف ته روان او کنټرول یې ختم وي ټون دې ښځې ته وایي چې سم په لار درځي روینې ته دی چې شپ له ورسي نو دومره ګډ وډ شي چې د دې هغه بیلټ هم وشلېږي کم سره چې دی دواړه یو بل سره ټچي او دی د شپ یو سید هم راونه نیسي دی خلا ته تلو والی چې دی کې د دې جینۍ خپه پیراشوټ په هغه تار کې ونښلي او دا زر هغه بیلټ هم راونیسي کم پکې چې سټون یې نښتې وي او د دې پرشر ډېر زیات وي نو د لاره خپه هم د هغه تار نه خلاصېدو والی بس دا سټون ورته وایي چې زه درنه ځم او ته ځان بچ که لاره ورته وایي چې نه داسې مه کوه او سټون خپل ځان د بیلټ نه آزاد کړي او ځان خلا کې پرېږدي دی ورته وایي چې شابه کپسول کې کښېنه او چاینیز سټیشن ته ځان ورسوه او سیده ځمکې ته ځه لارا ورته وایي چې زه کپسول کې تا پسې درځم نو سټون ورته وایي چې بس اوس وخت تللی دی او زه درنه بل طرف ته لاړم ما پسې مه راځه او ځان بچ که پس بیا لاره هغه کپسول ته وردننه شي او دا دننه خپل هیلمټ او سوټ وباسي او دا د ریډیو په ذریعه سټون سره رابطه کوي او هغه ته ډېر لرې تللی وي او اوس یې رابطه نه کېږي دا بیا ځمکې باندې خپل ناسا هیډ کوارټر سره رابطه وکړي خو هلته یې رابطه نه کېږي
لږ ساعت پس د شپ کې اور ولګي لاره دغه اور د بندولو کوشش وکړي خو هغه اور بې کنټروله شي بس دا زر کپسول ته رادننه شي او هغه کپسول د شپ نه جدا کړي او روانه شي خو هغه کپسول د پیراشوټ په تار کې نښتې وي نو جټکه وخوري او واپس شپ طرف ته روان شي او شپ سره جنګېدو والي خو لاره یې زر دننه کنټرول کړي ولې چې د کپسول کې خپل کنټرولر او دا یې په ځای ودروي لاره بیا د کپسول نه بهر راوځي او هغه پیراشوټ ته جدا کړي دغه ټایم هغه 90 منټه پوره شي او هغه ملبه دوباره د دې طرف ته تیزۍ سره را روانوي بس دا زر خپل کپسول ته وردننه شي دا چې کله دغه کپسول انجن سټارټ کوي نو دې ته پته ولګي چې په کپسول کې خو تیز نشته بس دا ډېره زیاته پریشانه شي او دا په ریډیو باندې خپل ټیم سره رابطې کوشش هم کوي کیږي نه بس دې ته پته ولګي چې اوس د بچ کېدو والا نیم دا مکمل ناامیده شي او شاته ډډه ووهي او غلی کینی دغه ټایم دا وویني چې بهر سټون راغلی وي او هغه زر کپسول ته رادننه شي بس دا ډېره خوشحاله شي او هغه سره خبرې شروع کړي هغه ته یې ډېر ډاډ ورکړي چې ته اوس هم بچ کېدی شي خو ګورې هار ونه منې دا چې راویښه شي نو دې ته پته ولګي چې دا صرف دې خوب لیدو او هلته څوک هم نه وي په دې ته اوس یو آیډیا راشي دا د خپل کپسول ډایرکشن هغه چاینیز سټیشن طرف ته کړي او یو تیزه جټکه ورله ورکړي او دا کپسول سټیشن طرف ته په مزه مزه روان شي لږ سر پس د دې کپسول چاینیز سټیشن له ورسي او دا ته بهر راوځي او دا ځان سره هغه اور مړکولو والا سلنډر راواخلي او د هغې په ذریعه خپل حرکت کنټرول کوي دا دغه سلنډر په مدد سره د سټیشن له ځان ورسوي خو چې سټیشن ته ورنږدې شي نو سلنډر کې ګیس ختم شي او دې نه دا سټیشن هم خطا کېدو والی قسمت یې ښیي او دا ورلغه آخري سر راونیسي دغه ټایم هغه ملبه بیا د دې طرف ته را روانوي بس دا زر هغه شپ ته وردننه شي خو اوس هم لا مصیبت ختم نه وي ولې چې دا یو چاینیز سپیس سټیشن او دې کې هر څه په چاینیز ژبه کې لیکل شوي او دا په هغه ژبه نه پوهېږي دا د هغه سټیشن کپسول ته وردننه شي کوم کې چې هر څه په چاینیز ژبه کې لیکل شوي دا ګډې وډې بټنې ووهي او هغه سټیشن ځمکې طرف ته روان کړي سټیشن تیزۍ سره ځمکې طرف ته روان شي او د ډېر پرشر د وجې هغه سټیشن په کړو کې تقسیم شي دا چې د ځمکې په رینج کې راشي نو دا کپسول د سټیشن نه جدا کړي او د ډېر پرشر د وجې هغه کپسول ډېر زیات ګرم شي ولې چې دا کپسول ډېر سپیډ سره ځمکې طرف ته رواني خو اخر دا کپسول ځمکې له رارسي او سمندر کې لین شي دا کپسول اوبو کې ډوب وي نو دا چې دروازه کلو کړي بس اوبه تیزۍ سره دننه راشي دا ته څه په مشکله ځان وباسي خو بیا لامبو نشي والی ولې چې سوټ یې چورې وي بس دا درغه سوټ هم وباسي او زر د اوبو نه راوځي او دغه سمندر غاړې له راشي دا دومره خوشحاله شي چې هغه ځمکه ښکل کړي او بیا ودرېږي او یو اوږده ساه واخلي او هم دې سره دا کهاني ختمه شي ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه